ښکلی خوب و د ځوانۍ چې مې په ویښه لیدو، څه ښکلی خوب و د ځوانۍ چې مې په ویښه لیدو، نن چې رایاد شو لکه خوب مې بارانې ښکارېده. څه ښکلی خوب و د ځوانۍ چې مې په ویښه لیدو، نن چې رایاد شو لکه خوب مې بارانې ښکارېده. چې په سر کې ستا غمونه اندېښنې لرلې، چې په سر کې ستا غمونه اندېښنې لرلې. مجذوب سپینګیری شو بوډا سل کالنې ښکارېده. ډېرو ګرانو د تراب نیوز کتونکو هیله لرم چې روغ به یو جوړ به یو او ژوند به مو له خوشحالیو سره سر وي. کتونکو نن له موږ سره د پښتو د ادب یو لوړ نام چې هغه د هیڅ تعریف محتاج نه ده، عبدالرحیم مجذوب صاحب ناسته. له هغه سره به د ده د ژوند په هکله خبرې اترې کوو. خو له هر څه نه مخکې زه د خپل ګران مشر مجذوب صاحب شکریه هم ادا کوم چې په دې بیماري حالات چې له موږ سره ناسته. الله نه به دعا کوو چې رب العزت ورته ډېر عمر ورکړي، ځکه چې دا د موږ مشران دی او الله مو د دوی د سوري بغیره نه کړي. نو راجو او له مجذوب صاحب سره به د ده د ژوند په هکله باندې ارو. مجذوب صاحب د موږ کتونکي تاسو ګوري، تاسو اروي، لږ که خپل تعارف د موږ کتونکو سره وکړو. تاسو خپل نام، د تاسو پلار نام او د تاسو پیدایش په کوم وخت سره؟ سن 35 کې ما پیدایش شوی ده. جی. ابتدایي سبق مې دا سکول کې ویلی ده. جمعه کې به پلار ما ته مولي نیولی و. دا فارسي یا د هغه چې کوم ده دا ما جمعه کې پنځ کتاب دغه کتابونه ویل دي. ګلستان بوستان مې جمعه کې ویل دي مولانا. دا به مولي راته د غزني خیل کورونه در سره کټکاټه په غاړه غزني خیل کورونه دي. مولي به دې نه راته عدالته به بیا ما ته سبق ښاوه، ما به یې نه سبق ویله. بیا د پویټري سره د ګلستان بوستان پنځ کتاب ووایه که نه، بیا به د پویټري سره هسې مینه وي. ما مینه ورسره پیدا کېدله دغسې هغه سره شاعري سره، شعر و شاعري سره. څه به دا وه چې پیدایشي به ما چې څه هغه و، بیا شاعري مې لیکله به، کتابو چې به لیکله. اوس کتابونه مې شته دي لیکلي. تاسو د زده کړې د سکول تاسو څومره ویلی ده؟ سکول ما تر BA پورې سبق ویلی ده. دلته کلي کې مې څلورم پورې مدرسه وه. بیا مې دا خاوس کلي کې هم ویلی ده، نورنګ کې مې څه ویلی ده. شاعري ابتدا مو کوم وخت نه؟ شاعري ابتدا چې کومه ده دا سوې ده له هغه نه سکول ټایم نه سوې ده. دا جمعه چې به چې ما کوم هغه ویله پنځ کتاب او ګلستانه بوستانه دا ویله که نه، دغو نه سوې ده. ډېر هغې دغه مولیانه دغه کسان وو، د جملات پال وو. نو تاسو چې کله ابتدایي شاعري شروع کړله، په هغه وخت چې به تاسو غزل لیکه یا دغسې عام چې څه شی به ما خیال چې راته راغی به جوړوله څه به به مې هغه له درس صاحب ما جماعتي ده او کلاس فیلو مې ده. درس صاحب نه هغه چې به مې چې مې کلاس فیلو پاته سلی ده، پېښور چې مې پاته سلی ده، هسې مې کلاس فیلو و. نو در صاحب سره خو تاسو جی ظاهره خبره ده چې در سره ډېر عمر مې تېر کړی ده ورسره. نو دومره دا دي چې د در صاحب کومه شاعري وه د غزل، تاسو ظاهره خبره ده د نظم شاعري ډېره کړې ده. نو که یو طرف ته سوچ وکړو چې د در صاحب رجحان غزل ته وځي او تاسو مطلب سفر یو ځای سره کلاس ویلو، تاسو رجحان نظم ته ورې لاړ.
نظم ته وللاله دراصل هغه چې کومه واکنه په ما باندې د انګلیش پوئټري اثر و انګلیش پوئټري اثر ور باندې ډرامو اثر ور باندې انګلیش ډرامو دغه رواجه نه وه دومره دا موجود صاحب چې تاسو په شاعري چې د موږ چې کوم مروتوال ټکي ورته ووایي هغه ډیر دی په چې مطلب د نورو خلکو په نسبت باندې د تاسو په شاعري چې مروتوال ټکي ډیر دي نو دا الفاظ دا ټکي تاسو په مطلب ارادتن یا قصدن راوړي ما غلطي سره نه دي راوړي چې طبیعي به قصدن وي اچھا مجید صاحب چې موږ د تاسو شاعري ګورو تاسو په شاعري چې مطلب رومانس رومانیات ته پکې جی رومانیات ما شاعري چې کوم دا کنه دراصل دا هم د انګلیش پوئټري اثر ده شاجي چې رومانیات چې کوم هغه دي کنه څو ته وایي الفاظ دي چې رومانیاتونه جوړېږي هغه چې کوم دا هغه موږ په شاعري کې په پوئټري کې ویلی وو اچھا جی او حسن تاسو چېرته وایو حسن خو قسم کېدلی شي که نه جی خو بیوټي چې کومه د موږ شاعران چې کوم دي هغه د عام بیوټي ته بیوټي وایو اچھا جی تاسو کوم شاعري کړې ده هغه نه تاسو مطمئن یو یاره دي څه خپله برخې مطمئن یې ونه بل بلاس باسل دي شاعري نورو ته مطلب نه زړه ته چې بلاس یې هغه به ووځي تاسو کوم کتاب د نور مظهرونه تاسو مختصره په هغه باندې مطلب خپل وضاحت کتاب شاجي نور مظهرونه چې خو هغه چې ما هغه چې کوم دي دا نور مذهبونه والا هغه یاد کړي وو جی خلک یاد کړه دا چې دا نور مذهبونو چې مذهبي خلک ته اصلاح دا نور ته حاصل سلا وو یا په رښتینې باندې دا یا یو مغالطه دا یا هر څه چې هغه دوه کار ده د موږ مروته چې کومه شاعري ده جی تاسو په کوم نظر ورته ګورو کوم موجوده شاعري مروته شاعري خو دوه قسمه ده کنه یو خو هغه کسرو دي کسرو شاعري ده یو چې کومه ده دغه عام شاعران چې کومه لیکي نو ما خو هغه چې ښه کسر به ورشه کسر به ورته وایي دغسې شاعري مې کتلې ده چې ښه شاعري ده ورته ښه مې ویلي دي تاسو ته خپله شاعري چې یاد ده چې موږ کتونکو سره شریکه کړو ټولې د غمړې ځای په ځای خورې ورې دي زه چې زه تیارې دي اور د مینې مرد پاته شوې ایرې دي زه چې زه تیارې دي کوله هغه غوس کا چې په ځای کې راښکاره شوه ګوره هغه غروس کا چې په ځای کې راتاوېږي روح د چمختوري په برزخ کې عذابېږي ګوره هغه ستوری چې ناڅاپه راښکاره شو پټ شه بېرته بیا زرګی وچاوده پاره شو دا د آرمن د ترجمې نښې سپېرې دي زه چې زه تیارې دي تا ته که څوک وایي چې راتم شه متم کېږه ته د چا په لوز په واده مغله کېږه لکه ډاکټري د په هر چا پورې خوله نشته ښځې دي سینو کې که یې زړه غواړي زړه نشته خونې د زمرو دي حقیقت کې تېرېږي زه چې زه تیارې دي مه غواړه وفا د پښتنو د ځمکې شارې غلې له غوغا یې معلومېږي غرونه غاړې پاڼو د خزانه چې خوره واره پرته ده دا شورنده ښځه د جمود په خوبوده ده کاڼي د پښتو یې وراسته شوي دي ایرې دي زه چې زه تیارې دي ګوره هغه لوړ تندي جنجل غاوره غرونه پورته له اسمانه چې ختلي دي سرونه نښې د شیشات د میروز د ابدالي دي اوس رجاوت او همت یې خالي دي تاسې د پښتو یې خوشې پاتې سرترې دي زه چې زه تیارې دي هغه د وزیرو د مسعودو چارې زنګ شوې هغه د مروتو څانګې پرېوتې چورنګ شوې غیر غیرو خلکو ته غونډۍ د شیخ بدین شوه سمه یې سرو د مغولو خوله خوځین شوه ټول سرونه ځوړه راچېدلي تورې دي زه چې زه تیارې دي زه چې خپې وباسو په شامه ګوره همدمه ګوره لاره اوځې که پښې ورځو قسمه هغه د خوشحال په قبر پرېوتل ګردونه پاس ورباندې شوري د مغول آسونه خونه چېرته چې شهبازو د پښتو پلونه یې پرېږدي زه چې زه تیارې دي موږ کتونکي تاسو ګوري څه پیغام به ورکوو نوجوانانو شاعرانو او عام خلکو
ما خو دا هغه ده چې پویټري دی چې کوم دا هغه لیکي مطلبي لیکي مقصدي پویټري دی کوي دا هسې روماني پویټري چې کومه ده دا ته داسې خاصه هغه ده مطلب چې موږ شاعران کوم شاعري لیکي چې مقصد پاله چې مقصد ورحاصل داسې هغه شاعري دی کوي په دې وخت زموږ پروګرام ټیم سر ته رسي د تاسو ورور نصیر تراب تاسو غواړئ اجازت د خدای په امان